بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د درس سلسله روانه ده. په ننني درس کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تنوین وایو. تنوین یعنې دوه زورونه، چې د دې څخه مخکې مو په درسونو کې نصیحت همیشه دا و ګرانو زده کوونکو چې دا درس چې زه دلته وایم په دې اکتفا مه کوئ، بلکې کور ته ځئ، ځان سره یې تکراروئ او په تکرار هر څه یادېږي. لکه په عربي کې یو معقوله ده، چا چې یو شی تکرار که هغه یې په حفظ کې ښه کیني. تکرار د سبب د دې ګرځي چې درس زموږ او ستاسو ښه یادېږي. نو ګرانو زده کوونکو، کوشش وکړئ چې هر یو درس اوسي هغه باید کور کې تکرار کړئ او په صورت د سوال کې ځان سره ولیکئ او سبا سوال وکړئ. راځو ګرانو زده کوونکو خپل درس ته. درس مو دی دوه زورونه یا د دوه زورونو تنوین دی. قرآن کریم مې مخکې درته ویلي و، بیا هم درته وایم چې کلام د رب العالمین دی چې د بشر د هدایت لپاره 23 کلونو په جریان کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. د دوو زورونو تنوین صفحه مو 18 درس ده، صفحه مو 21 ده، صفحه مو 21 ده، چې 20 صفحې کې موږ تاسو د دوه زورونو تنوین لرو. دا تنوین خپله زه تاسو ته د دې تشریح وایم. ګورئ، الف دو زبر ان. الف باندې چې کله ما ګرانو زده کوونکو دوه زورونه کېښودل نو څه رقم کېږي؟ الف دو زبر ان. دلته وګورئ، الف ما مخکې ویلي، بیا یې هم وایم چې دا همزه ده. همزه د الف په شکل ده. الف دو زبر ان چې قاعده میسره کې همزه فتحتین ان ورته وایي. نو ګرانو زده کوونکو ما سره تکرار کړئ. الف دو زبر ان، الف دو زبر ان، همزه فتحتین ان، همزه فتحتین ان. چې دا موږ تاسو داسې لیکو، لیکن تلفظ یې څه رقم ده؟ ان ده. څه شی ده؟ ان. څه رقم؟ ان. همزه دو زبر ان، همزه دو زبر ان. ورپسې ګرانو زده کوونکو په حروف هجاو کې دویم حرف کوم حرف ده؟ د با حرف ده ګرانو زده کوونکو. با دو زبر بن. کله چې موږ ګرانو زده کوونکو په با باندې دوه زورونه لیکو نو هغه با داسې لیکو. څه رقم؟ داسې. با دو زبر بن چې موږ تاسو په قاعده کې دا با په داسې زورونو باندې ویلې ده. په څنګه؟ په داسې. لیکن صحیح طریقه یې دا ده ګرانو زده کوونکو. نو څه رقم یې وایو؟ راسره تکرار کوي. با دو زبر بن، با دو زبر بن، با فتحتین بن، با فتحتین بن. چې ګرانو زده کوونکو دا چې موږ با دو زبر بن وایو هغه تلفظ یې داسې ده. با دو زبر بن، با دو زبر بن. ګرانو زده کوونکو د دې نه بعد په حروف هجاو کې تا ده. څه ده؟ تا ده. چې هغه به هم موږ او تاسو په دغه شکل سره لیکو، هغه صحیح او سالم شکل سره. نو څه به کېږي؟ تا دو زبر تن. ګرانو زده کوونکو سره تکرار کوي. تا دو زبر تن، تا دو زبر تن، تا دو زبر تن، تا فتحتین تن، تا فتحتین تن. چې د دې تلفظ هم زه لاندې لیکم نو تا دو زبر تن څه رقم کېږي؟
تن داسې کېږي. ګرانو زده کوونکو ورپسې راځو بل حرف د حروف هجاو ته چې ثا ده. څه شی ده؟ ثا. ثا هم موږ او تاسو په حالت د 2000 کې داسې لیکو. رقم داسې ثادو زبر ثن، ثادو زبر ثن. د دې ضرورت باندې ګرانو زده کوونکو چې زه همیشه ورته وایم چې ما سره تکرار کړئ. کله چې ما تاسو ته مخ واړو او تکرار مې کوو نو ما پسې به تکراروئ. رقم ثادو زبر ثن، ثادو زبر ثن. چې دغسې لیکلی کېږي اما تلفظ یې داسې ده ثادو زبر ثن. او په عربي قاعدې میسرې سره ثا فتحتین ثن. ورپسې حرف د حروف هجاو څخه ګرانو زده کوونکو د جیم حرف ده. کوم حرف ده؟ د جیم حرف ده. څو زورونه ورکوو؟ 2 زورونه. څو؟ 2. نو راځئ ګرانو زده کوونکو راسره تکرار کړئ. جیم دو زبرجن، جیم دو زبرجن، جیم دو زبرجن. چې د دې تلفظ او ادا سره رقم ده جیم دو زبر جن ده. چې په قاعدې میسره کې ورته چې وایو جیم فتحتین جن. د دې حروفو ترمنځ تمیز ګورئ سخته 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 اسانه سخت ادا. ورپسې راځو ګرانو زده کوونکو د ح حرف ته په حالت د 2 زورونو کې ورسره الف یوځای کوو او لیکو یې. نو څه رقم کېږي؟ حادو زبرحن. راسره تکرار کوئ. حادو زبرحن، حادو زبرحن، حادو زبرحن. چې تلفظ به یې څه رقمي؟ حن به یې. څه شی؟ حن. حادو زبرحن. چې قاعدې میسره کې ګرانو زده کوونکو ح فتحتین حن ورته وایو. ح فتحتین حن. ورپسې د دې نه بعد حرف د حروف هجاو څخه ګرانو زده کوونکو خا ده. 2 زورونه پرېږدو او تلفظ یې څه رقم کوو؟ خادو زبرخن، خادو زبرخن، خادو زبرخن، خادو زبرخن. ګرانو زده کوونکو په قاعدې میسره کې خا فتحتین خن، خا فتحتین خن. چې دا حرف د نورو څخه تمیز او جداوالی دا ده چې دا حرف ډک ده، دا حرف ډک ده. د هغې نه بعد ګرانو زده کوونکو راځو ورپسې بل حرف ته چې هغه کوم حرف ده؟ دال دی. په حالت د زور کې 2 زورونو کې الف ورسره لیکو. څه شی؟ قرآن کریم کې تاسو د مثالونه لرئ چې دا 2 زورونه لري. دال دو زبردن، دال دو زبردن، دال دو زبردن. دن ګورئ دن فکرم دی بغیر له زیاتوالي دن دن. نو په قاعده میسره کې دال فتحتین دن، دال فتحتین دن لرو. راځو ګرانو زده کوونکو ورپسې حرف ته چې هغه حرف د حروف هجاو کې د دال څخه وروسته واقع ده. په حالت د 2 زورونو کې او الف ورسره په آخره کې لیکو. نو څه شی کېږي؟ ذال دو زبر ذن، ذال دو زبر ذن، ذال دو زبر ذن. ګورئ د دې تلفظ به څه رقمي؟ ذال د نون سره، ذال د نون سره. ذال دو زبر ذن، ذال دو زبر ذن. او په قاعدې میسره کې ذال فتحتین ذن، ذال فتحتین ذن. دا مو هم ګرانو زده کوونکو یاد کړه د جیبې سوکه او د غاښونو بره غاښونو داخلي سوکې دا به د
ژبې لاندې حصه دا به څه کوئ د ژبې دا به د لاندې غاښونو څخه ساتئ چې ځا غوندې صفر ونه کړي. راځو ورپسې ګرانو زده کوونکو بل حرف د حروف هجاو څخه چې هغه را ده هغه لیکو ورسره الف دوه زورونه ورکوو په حالت د څه شي کې په حالت د دوه زورونو کې الف لري نو څه شی کې رادو زبرن رادو زبرن رادو زبرن رادو زبرن چې تلفظ سره رقم ده رن ده چی رن او په قاعده میسره کې را فتحتین رن را فتحتین رن. ورپسې ګرانو زده کوونکو د حروف هجاو څخه بل حرف زا الف ورسره لیکو دوه زورونه ورکوو زادو زبرزن زادو زبرزن څه رقم یې تلفظ کوو زن څه رقم زن زادو زبرزن. نو ګرانو زده کوونکو د دې نه بعد حرف موږ تاسو د سین حرف لرو د سره الف دوه زورونه ښه واضحه سیندو زبرسن سیندو زبرسن چې په قاعدې میسره کې دې ته موږ چې وایو سین فتحتین سن سین فتحتین سن. ورپسې ګرانو زده کوونکي د حروف هجاو څخه شین لرو چې دوه زورونه ورکوو او تلفظ یې شن کیږي شیندو زبرشن شیندو زبرشن چې په قاعدې میسره کې شین فتحتین شن وایو شین فتحتین شن. دا و زموږ ستاسو نننی درس او سبا به د دې په ادامه کې نور درس وایو په آخرت کې مو په خدای سپارم. ومن الله توفیق.